15,000 مې د دوکان کراتې واخیسته، 40,000 د بلاک شوې، یاره د 2 میاشتې پې پاتې م ده. خو بس نه پوهېږي نو سبا ته چې وایي ظلم کا بیا ټول وایي لړم ستا ظلم کا ظالم ده ټول وایي. 15 لکه مې مځکه خرڅه کړه، 15 لکه او 40,000 او 15,000 1 لک نه 15 لک او 45,000 او بس د یو څو میاشتو خرچ ووت. څه دی وکړه لکه راغلی په خیر؟ ښه ده چې راغلی غږېدلی هم نه شي، تا ته به هم سبق وزده کړم. هله دروازه ډبېږي ورمنډه که دا څوک و په دې مال. سلام. وعلیکم سلام. ستړی مه شئ. خیر سورګل به ستاسو صحت دې ښه ده؟ په خیر یې؟ شکر تاسو ښه یاست؟ طبیعت دې ښه ده؟ کالک کراري ده؟ بس د الله فضل ده. انګور مې ښه ده؟ ښه ده د خدای فضل ده. ښه څنګه دې راپېښه وکړه؟ خیرات خو به وه؟ چاپي راغلی. حالا داسې د مونږ ویلې مال د نږدې وختو کې به واده وکړو په دې خاطر باندې. واده خو اسانه کار ده، شرطونه یې پوره کړي به دي. لستونه خو دې ډېر دي، خو خیره مونږ به کوشش وکړو دا لستونه دې والا ډېر دي. دغه ولور دې رښتیا نه کومه ولګ ولور؟ ولې دا د لړم استاد لور اوبه راوړې ده؟ نه خدای دې نه کړي خدای. زما نوم ګلجان ده، مشهور په لړم استاد. پوه شوې؟ کلیوال معلوم ده راته؟ نه نوم نه ده درته معلوم. زما اولاد ته ګوره پوه شوې، خلک وایي چې د لور اوبه راوړې. 6 لکه و 6 لکه 14.5 لکه ته راغلم، 1 روپۍ به نه درته پیدا ځان خرڅ که خو 2 روپۍ را پیدا که. پوه شوې؟ او هغه طلا دې کړي 3,000. والا 3,000 خو ته دومره زیات وایې. دغه 18 تولې څوک پیدا کولی شي؟ ګوره 18 تولې خیر نه، دا هم 14.5 شوې. لړم استاد لور ښه په ناز لویه شوې، په ناز. پوه شوې؟ په ناز لویه شوې لړم استاد. لړم استاد ته به پوره پیسې ورکوې، پوره 3 کلي دي، 3 وړه کلي به وزرې په ډوډۍ کې. پوه شوې؟ 3 وړه کلي. هغه 3 وړه کلي خو خوشې خبرې دي، خوشې خبرې دي. نه خوشې خبرې دلته ګوره بیا د ولور خبره ونه کړي. هر څه کې ولور به پوره راکړې. ګوره زه تا بل څه وایم، دغه تا چې ما باندې 14.5 تولې طلا ایښې که خبر یې چې دا څومره کېږي. ما بله ورځ بیه که تقریبا 15.5 لکه روپۍ تکې نو تا دا 10,000 راځي. نو چې تا نه شوه کولی چیغې دې کېشته وهلې چې دا لور راکړه، خو ویل به دې چې غریب سړی یم واده نه شم کوی. واده تیار که. پوه شوې؟ ولور به پوره راکړې. پوه شوې؟ ولور به پوره راکړې، 3,000 به پوره جوړ کړې، بیا به راشي انسانیت باندې به 3 کلو ته ډوډۍ ورکړې، بیا به زما لور ووسې کنه اجازه نشته. هغه وایي له ښاره ووځه خو د کلي له نرخه مه وځه. ته د کلي له نرخه نه ووتلې. دغه ولور او طلا دې لږ راکمې کړې چې ما باندې بیخي بوج راغی. زه زوی چېرته ولېږم؟ ایران ته مو کارونه نشته چې ایران ته یې ولېږم. زه چېرته ګوره که یې کولی شي ویې کوه، که نه دا د لړم استاد خوښه ده. لړم نه کلی مني نه ښار مني نه هغه. او که مې وچیچلې بیا به د ډاکټرانو هم باسنه کېږي. لړم د لړم ساده ډوډۍ به د 3 کلو ته ورکړم، ولور او طلا دې کمې کړې چې نه کېږي داسې. نه چې هر وخت د شرطونه پوره کړه ما ته راشه. ځان ورته رسو. سمه ده. درځه هو. سلام علیکم. وعلیکم سلام. خیر سورګله جوړې په خیر؟ خیر سورګله څه کوې؟ خیرات ده؟ جوړې په خیر ساتې شېرګله صحت دې ښه ده؟ کالک خیرات کراري ده. د الله فضل ده به ژوند ده تېرېږي. خیراتي ده لپاره د مسخط ښه. ښه سورګل به استاد دا زومګی مې څنګه وه؟ ښه وه خپلې وظیفې ته تللی وه. ښه ده چې ښه وه. هغه دا ته څنګه یې؟ والا ښه شکر دی خدای پاک د خپله ښه. زه ښه ده چې ښه یې. ولکه ته راشه دلته ته لاړ شه زوی یو پیاله چای راوړه. پوه شوې دا مېلمانه راغلي دو ته چای راوړه. داسې چال به چې سورګل راته ویلې چې ته راځه لاړ شه چې دغه واده مسله ده چې لږ ولور راته ټیټ کړه او طلا یې ډېرې راباندې ایښي دي، دغه لږ ورته ټیټ کړه. زه راغلم عملې چې دغه واده تیار ده چې لږ ولور ورته راکم کړې او دغه واده یې په خیر وکړي. شېرګله ښه کار دی وکړه چې راغلې. صحیح ده. تا سترګو ته زه ګورم خو دا ګوره کلی ولسته خلک به وایي چې د لړم استاد لور وه او دوره په دغه ده. خو د خلکو خبرې دي که نه، زه کیسه کې نه یم دوره. خیر ده خو دا رواج خو دا خو تم لږ مراعات وکړه ځکه چې اسلام کې نشته ولور. دا د موږ خلکو یو رواج ده، نو لږ زره مراعات کوه سره وکړي ښه به وي. ته باید اسلام په طریقه کارونه وکړې، نه یې خلکو په رواجو خلکو خبرو باندې. بېشکه شېرګله ښه خبره دې وکړه. نه دا خبرې واقعیت لري. ښه اوله په ما لږ سترګې ړندې وې، زه نه پوهېدم. شېرګله ته به داسې چل وکړې چې آیندې جمعې پورې به د واده تیار کړې، دا کلي ته ډوډۍ ورکړه
او ولوار چې د هر څوره راکې او طلا خو هسې مې تا کور ته ځي بل چېرې خو نه ځي نه نور به یوه دعا وکړو او طلا څومره شوې طلا او تعداد اخر کې لګ طلا چې هر څوره د زړه وتې وکوه خیال صحیح خو هسې تا کور ته ځي تا کور ته ځي هسې بس اوس به یوه دعا وکړو نو الله دې خوشحاله ده مننه تاسو سره تاسو ډېر ډېر عمردار کې نه انشاءالله د خفګان مسله نه ده